الواقعه مبارکه سوره چې د قران عظیم و شان شپږ پنځوسمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. شپږ نوي مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. اذا وقعت الواقعه ليس لوقعتها كاذبه. کله چې کېدونکې یعنی د قیامت واقعه منځ راشي نو هیڅوک به د هغې د واقع کېدو دروغ ګڼونکی نه وي. خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. هغه بلاندې باندې کوونکی آفت وي یعنی و ډله بلاندې کړی او بل ډله پورته. زمکه به په هغه وخت کې او دم وخوځول شي او غرونه به په داسې شان مایده کړی شي چې خورا وره جوړه به ترنه جوړه شي. تاسو به په هغه وخت کې په دریو ډلو ویشل شي. فاصحاب الميمنه ما اصحاب الميمنه. د خلاص خاوندان او څه خدي د خلاص خاوندان. واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه. او د کین لاس خاوندان او څه بد دي د کین لاس خاوندان. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. او د ټول نه وړاندې خو بیا وړاندې دي هغوی خو خدای ته مقرب خلق دي لنعمت ډکو جنتونو کې به اوسېږي. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. لړم بنو نه به زیاته ډله وي او له وروستنیو نه کمه ډله. على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. لزرو څخه ټینګو بدل شو تختونو به تکي وهلي مخامخ سره ناست وي. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. د هغو په مجلسونو کې به همیشنی هلکان د بهیدونکو چینې د شرابو له ډکو پیالو سراهیانو او جامونو سره په خدمت کې ګرځي چې د هغو په څکلو سره به نه د هغو سرو ګرځي نه به په اعصابو کې خرابي پیدا شي او د هغو مخې ته به هغوی راز خوندوري میوې وړاندې کړي چې کومې خوښې وي غوړې کړي او د مرغانو غوښې به ورته وړاندې کړي چې د کوم مرغې خوښې وي استعمال کړي. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. او د هغو لپاره به د ښایسته سترګو خاوندانې حوري وي داسې ښکلې لکه پټې ساتل شوي مرغلرې. جزاء بما كانوا يعملون. دا هرڅه به د هغو عملونو د مکافات په ډول هغو ته ورکړل شي چې هغوی په دنیا کې کول. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. هلته به هغوی کومه چټي وینا یا د ګناه خبره وانه وري پرته له سلام ویلو څخه یعنی هر خبره چې وی سم صحیح به وي. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين. او د خلاص خاوندان څه خدي د خلاص خاوندان. في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة
وی په بیا غزي او بیرو لاندې باندې یو پر بلې سپرو کې لو او تر لری پورې خروشو سیورو او په هر وخت بهیدونکو او بو او په هیڅ کله پایته نه رسیدونکو او بې سپما بې منه شو پریمانه میو او په لوړو فرشونو کې بوي إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين د هغو میرمنې به مونږ په ځانګړي ډول بیا له سره پیدا کړو او هغوی به پیغلي وګرځو د خپل میړونو عاشقان یو په عمر کې هم زولي دا هر څه د خلاص د خاوندانو لپاره دي ثلة من الأولين وثلة من الآخرين هغوی به لړم بنوي نه یو زیاته ډله وي او لورستنوي نه هم یو زیاته ډله وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم او د کین لاس خاوندان او د کین لاس د خاوندانو د بدمرغۍ څخه پوښتنه هغوی به د ګرم باد په تپونو او په خوټېدلو بو او د ډیر تور لوګي په سیوري کې وي چې نه به سوړ وي نه راحت رسونکی إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم دا به هغه کسان وی چې له دغه عاقبت سره لمخامخ کېدون مخکې په نعمتونو کې بسیا کړای شوی او پر ستره ګناه باندې ټینګار کاو وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون ویل به آیا کله چې مون خاوري شو او تشهدو کې شو نو بیا را پاتول شو او آیا زمون هغه پلرونه نیکونه به هم را پاتول شي چې مخکې تیر شوی دي قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ای پیغمبره دوی ته وایي په باوري ډول مخکنی او روسنی ټول به یو ورځ رومرو راغون کړای شي چې د غینې ټاکل شوی ده ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون ای گمراهان او دروغ جنو تاسو د زقوم د ونی خواړه خورون کیي له همغینه به تاسو خېټه ډکون کیي فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم او پر هغه د پاسه به خوټېدلی او بود جلوهلی اوخ په څیر څخی هذا نزلهم يوم الدين دا د کین لاس د خاوندانو ملمستیا د قیامت په ورځ نحن خلقناكم فلولا تصدقون مونږ تاسو پیدا کړی نو ولی په دې حقیقت یقین نکوي أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون تاسو کله غور وکړ دغه نطفه چې تاسو پر رحم کې غورځوي له هغې نه ماشوم تاسو جوړوي که د هغه جوړونکي مونږ یو نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون مونږ ستاسو په منځ کې مرګ مقدر یعنی ټاکلای دی او مونږ له دینه به وسی نه یو چې ستاسو باندې بدلی کړو او په داسې و باندې کې مو پیدا کړو چې تاسو پر نه پوهیږئ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون تاسو خو په خپل لومړني پیدایښت باندې پوهیږئ نو ولې پن اخلئ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون آیا تاسو کله غور کړی دی دغه تخم چې تاسو یې کړی له دغونه کوکتونه تاسو را زرغونه وي او که د هغو زرغونه وونکي مو یو لو نشاء
لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. که موږ وغواړو نو دغه کښتونه به بوس وګرځو او تاسو به د راز خبرو جوړونکي شئ چې پر موږ باندې خو برعکس تاوان راغی بلکې زمون خو بیخي نصیب خوا شوی دی. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. تاسو کله په غړېدلو سترګو کتلې دي دغه اوبو چې تاسو څخه د تاسو له ورېزو نه راوړولې دي یا د دې ورونکي مونږ یو. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. که مونږ وغواړو نو دا به سختي تروي کړو نو ولې شکر نه باسي. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. کله مو دا فکر کړی دی دغه اور چې تاسو بلوي د دې ونه تاسو پیدا کړی ده او کله هغه پیدا کوونکی مونږ یو. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. مونږ هغه د پزړ کولو وسیله او د اړو کسانو لپاره د ژوند متاع ګرځولې ده. نو ای پیغمبره د خپل عظیم پروردگار نوم په پاکۍ سره یاد کړه. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. نو نه زه د ستورو په ځایونو باندې قسم خورم او کو په هیګي نو دا ډیر لوی قسم دی چې دا یو لوړ مقامي قرآن دی او یو محفوظ کتاب کې ثبت هغه نه مسه کوي مگر پاک خلق یعنی په اوداس سره. تنزيل من رب العالمين. دا د عالمانو پروردگار نازل کړی دی. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. نو آیا له دغه کلام سره تاسو به اعتنائی کوي او په دغه نعمت کې تاسو خپل برخه دا ټاکلې ده چې دروغ یې ګڼئ. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. اوس که تاسو د چا محکوم نه یو په خپل دغه انګیرنه کې رښتینی نو کله چې د مړ کېدونکي ساس تونی تر رسیدلی وي او تاسو په سترګو کتونکي چې هغه مړ کیږي په هغه وخت کې د هغه وتل ساو ولې بیرته نه راولي. په هغه وخت کې تاسو په پرتله مونږ هغه ته زیات نږدې یو خو تاسو نه وینئ. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. نو که تاسو ګمان کوئ چې د خپل کړو له کبله به جزا و نه وینئ ولې خپل صابر ته نه راګرځوي که رښتیا ویونکي. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. بیا که هغه مړی د خدای د درگاه د نږدې کسانو څخه وي نو د هغه لپاره راحت غوره روزي او له نعمت نه مال جنت ده. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. او که هغه د خلاص له خاوندانو څخه وي نو د هغه هر کله داسې کیږي چې سلام دی تاته ته د خلاص له خاوندانو څخه. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.
او که هغه له دروغ غنونکو گمراهانو څخه وي نو هغه ته د میلمستیا لپاره خوټېدلی او بو او دوزخ ته نه وتل دي دا هرڅه بیخي حق دي نو ای پیغمبره د خپل لوی پروردگار نوم په پاکۍ سره یاد کړه